د مراد او نیلم ګل خپل منځ کې د طلاق نه پس نیلم ګل ولې فلمونو کې کار شروع کو او د فلم جوړولو سره سره نور څه کارونه کوي که غواړئ چې خبر شئ نو موږ سره اوسئ. نن مو د ډېرو پټو رازونو او معلوماتو نه خبرو. قدرمنو دوستانو، مراد او نیلم ګل به تاسو ټول پیژنئ چې ښځه او خاوندو. مراد هیڅ کار روزګار نه کولو، خو نیلم ګل به د ډانس شوګانو له بوتله پروګرامونه به پرې کول، ډانسونه به پرې کول، پښتو ډرامو او فلمونو کې به یې کار هم کولو او په دې به خپل ژوند تېرولو او مستیانې به یې کولې. خو څه موده وړاندې چې د دوی طلاق وشو نو نیلم ګل په سوشل میډیا باندې هر وخت خپل فریاد شیر کولو چې ډېرو خلکو ورته د واده افر هم وکړو او کیدای شي نیلم ګل سره یو سم سړي واده هم کړی او ژوند یې جوړ شوی و. خو نیلم ګل دغه هیڅ ته هم ونه کتل او د طلاق نه پس یې هم د دې ګند نه د نه وتلو کوشش کولو او بیا یې د پښتو فلمونو ته مخه وکړه چې یو ځل یې بیا سمه بې شرمي شروع کړه. د نیلم ګل او ارباز خان او شاهد خان یو نوی فلم را روان دی چې د دیدن په نوم دی، چې د دې فلم پوسټر د نیلم ګل د فیسبوک آی ډی نه هم شیر شوی دی او په فیسبوک نورو خلکو هم شیر کړی دی. مونږ د چا په ژوند باندې خبرې نه کوو، د هر چا خپل کار دی، ځکه چې هر څوک به الله پاک لا خپل جواب ورکوي. خو دا وایم چې دا خلک د دومره تکلیفونو نه باوجود هم سم نشول، ځکه چې کله د دې او د خاوند ترمنځ طلاق وشو نو هر وخت به همدا ویل چې زه هم غواړم چې نور په ارامه ژوند تیر کړم او د دې ګندګۍ نه ووځم. خو بیا هم د دې ګندګۍ نه ونه وتله، ځکه چې یو انسان د ګندګۍ نه د نه وتلو کوشش کوي، یعنی نه وځي نو هیڅکله هم هغه نشي وتلی. او که یو انسان کوشش وکړي نو الله پاک یې ضرور د هغه ګند نه وباسي، ځکه چې الله پاک د خپلو بندګانو مرسته کوي او الله پاک هیڅکله هم انسان نه ناامیده کوي. دعا به کوو چې الله پاک دې مونږ ته او ټولو انسانانو ته هدایت را نصیب کړي او الله پاک دې دا خلک هم د دې غلطو کارونو نه وساتي او د اسلام مطابق ژوند تیرول شروع کړي، ځکه چې نه خو د دې خلکو فلمونه د کتلو دي او نه پکې څه سبق شته. دا ویډیو د کتلو ډېره زیاته مننه کوم. له نورو ښایسته او معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.